زه ګرځم په هوا د خپلې مور په دعاګانو په تا پسې د ټول کلي ازار دی نو اوس وایه او ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي مننه جی مننه ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي او دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه دا ځکه د اسلام او د پښتو رنګونه یو دي مننه جی مننه هغه جنکۍ چې په ویښتو کې اچوي ته موږ پیچوکی وایو شاته چي څوک ته برچکی وایي څوک ته پیوی وایي پیچوکی نه کمسی شته نه شمله نه ګیره برید پیچوکی نه کمسی شته نه شمله نه ګیره برید دا څه وشو د پیغلو او زلمو رنګونه یو دي مننه جی پیچوکی نه کمسی شته نه شمله نه ګیره برید دا څه وشو د پیغلو او زلمو رنګونه یو دي او زما د وطن خلک یې تمیز کولی نشي زما د وطن خلک یې تمیز کولی نشي د ځینو رهبرانو او د غلو رنګونه یو دي مننه دا یو بل غزل څو شعرونه چې سپوږمۍ ده د سیند غاړه ده بهار دی نو اوس وایه سپوږمۍ ده د سیند غاړه ده بهار دی نو اوس وایه تا ویلي وو چې تا سره مې کار دی نو اوس وایه سپوږمۍ ده د سیند غاړه د بهار دی نو اوس وایه تا ویلي وو چې تا سره مې کار دی نو اوس وایه ورځه پې هر یو سټیج درته تیار دی نو اوس وایه ورځه پې هر یو سټیج درته تیار دی نو اوس وایه بدل کې د رښتیا او دلته دار دی نو اوس وایه او چې جغ د غلامۍ له غاړې کوز کې بیا به واورې چې جغ د غلامۍ له غاړې کوز کې بیا به واورې چې نن د خپله خاوره خپل اختیار دی نو اوس وایه او د سر او زړه خبره وه ټکو پیسو له راغله مینه چې وکړه نه د سر او زړه خبره وه ټکو پیسو له راغله چې حسن دې راوړی تر بازار دی نو اوس وایه او په منځ کې مې د پلار توره ټوپک را اویزان دي په منځ کې مې د پلار توره ټوپک را اویزان دي بل میخ ته موسله بل ته ستار دی نو اوس وایه او زه ګرځم په هوا د خپلې مور په دعاګانو زه ګرځم په هوا د خپلې مور په دعاګانو په تا پسې د ټول کلي ازار دی نو اوس وایه مننه جی زه ګرځم په هوا د خپلې مور په دعاګانو په تا پسې د ټول کلي ازار دی نو اوس وایه او دې تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې دې تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې سپین سرې عباسینه نن دې وار دی نو اوس وایه مننه جي تاسو ته زه یو نظم وړاندې کوم خو زه به یو درخواست کوم چې تاسو لږ دا په غور واورئ بیا به زه اجازت اخلم د دې نظم نوم دی بېنومه څه ملګري په ریډیو اورئ که نه څه خو ویني نه ما که نه چې پناه د یو چا نه پناه یم نو هغې تش اواز اورئ ای په شلېدلي شان تمبو کې اوسېدونکې ګله د دې نه مخکې یو وړوکی خو د تمهید دی دا دی چې یو ورځ زه ناست وم په خپل کور کې
په یونیورسټۍ کې خپل کور کې ناست وم یو ماشوم یو ټلی وغږېده نو یو ماشوم چې ورووتم یو ماشوم و د فروری میاشت و خپې ابلې خپې و او یو شلېدلی څادر یې په سر و نرۍ جامې یې اغوستې وې نو چې زه یې ولیدم نو هغه وم یېرېدو